دا دومره لوی عذاب چې الله راوست په دې قوم، درې عذابه خطرناک عذابونه. دا د قوم څه چل کو او دا قوم وسوکو او دوی د خپل پیغمبر نصیحت ولې نه قبلو. دا د لوط علیه السلام قوم. لوط علیه السلام د قوم ته هر قسمه نصیحت وکړه. تقریبا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 4,000 کاله مخکې دا قوم تیر شوی دی. او لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام روارو. په ابراهیم علیه السلام لومبي ایمان دراوړل. یو د ابراهیم علیه السلام د تر لور وا حضرت سارا یو دیو. او علما لیکي چې د ټولو نه مخکې لوط علیه السلام په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړو. او چې ایمان یې راوړو پلار یې ډېر مالدار و د لوط علیه السلام. د لوی قوم سره تعلق لرو. د پلار نوم یې هارانو او د نیکه نوم یې تاریخو. او د ابراهیم علیه السلام خپل سکر وارو. ایمان چې راوړنو قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. بس زما مور پلار قوم مال دولت ارس پریدم او الله لازم دا الله دا حکم تابعداری کوم. مال به الله هدایت را کی او ما تب الله نه غلا راوخی. حضرت ساره خو د تر لور و بیا په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړو. او چې کله ابراهیم علیه السلام د خپل آبایی علاقې نه هجرت وکړ د عراق کې او د عراق علاقه بابل وته وای نو ورسره د بیبي ساره چې خپل تر لور او بیبي و دام لاړه او لوط علیه السلام هم سره لاړ. د پلار د طرف نه مالدار و ډېر سمال دولت امزان سره واغشته. او چې څنګه ابراهیم علیه السلام لاړو د مصر په طرفونو باندې تیر شو شام ته ورسید نو د خپل بیبي حضرت ساره او دارواره لوط علیه السلام چې رسول الله پیغمبري ورکړه دیم ور سره د مصر په لار باندې شام ته ورسید. لوط علیه السلام له خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې پاتې شو. موجوده چې دا کم اسرائیل ورته وي او فلسطین ورته وي د دې ګردونوا چې کوم علاقه ده د الله په حکم دقل ته پاتې شو. الته د الله د حکم تبلیغ شروع کو. او دارواره چې دی لوط علیه السلام د الله په حکم د علاقې سره خوا کې د اردن چې وطن سبا وي اردن د دې اردن په خوا کې یو 15 کلیو صدوم او عماره 15 غټ کلیو د اغي د پاره الله پاک ورولېګو چې تلار شو دغه خلکو تخپل دعوت او تبلیغ شروع کا. د پیغمبر کارم دی. پیغمبر ته د الله د طرف نه وحی راځي او الله وتعالى رخی دوکا احکامات ول الله را لګي او د الله یو نماینده د قوم د پاره د الله د طرف نه یو استاد وي د الله د طرف نه یو مقرب شخصیت وي. الله سره تعلق او بندگانو سره د الله نه غشتل کوي او د بندگانو اصلاح کوي. نو ابراهیم علیه السلام په دې دیخوا مصر ته چې کومې نږدې علاقې دي نن سبا اسرائیل کې ورته وي فلسطین ورته وي شام ورته وي سوریا او د مصر بعض علاقې دیتا ولېږلی شو. الته خپل کار شروع کو. او لوط علیه السلام خوا کې چې کوم 15 کلیو قرآن کې ورته مؤتفقات وي چې د هغې دارالخلافه او مرکزي ښار صدوم الته لاړو دعوت یې شروع. هغه هم الله پیغمبري ورکړه او کار یې شروع. قرآن شریف وایي چې په دې قوم کې 3 غټې بیمارۍ الله په قرآن شریف کې فرمایي انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنکر. د 3 غټو بیمارو ذکر الله په قرآن شریف کې کړی. یو غټه بیماری سوا یو دا بیماری وا چې دی با ظلمونه کول
او قافلې به لوټ کولې غلاګانې به کولې او ښکاره به کولې چې ته پټ نه یو خو یو سړی پټ غلا کوي د پلار نه پټي د قوم نه پټي د مشر نه پټي ظاهري په اغلا او تزان بدی ښکاری نو پټ اغلا کوي د شپې کوي دروازې نه کوي دوی بدا کار نه کو ښکارا به د اغلاګانې کول قافله بر روانه وا او بس اغینه به ښکارا مال یوړو تر دې حد پورې چې یو تاجر به مال لوړو قافله براله او مال به وغورځو نو دی بوله راغون شو یو به ته مال سامان را کور تولم پیسې در کوم بل نو سامان به ټولو تی کورونو ته چاله اخره کې به یو راغی هغه بوله پټې غوندې شعر وړو یاره ویدام خوښ نه شو دا اول لکه تا خو ما نه غټ ګېډې وړې نه ما نه دې وړې دغه پټې شی مې نه وړې په ما دروغ وې ما خود له د خدای ظالمه ما نه خدای غټ پانی وړو نه دغه پټې شی کداله والو کناله به تو ورته لاړ بارو بل براغ هغه به یو پټې غوندې شعر وړو بل براغه اخره کې به د ټولو نه داسې یو شکرای غوندې مال به تراغه او باقي چې کم تاجر سره به وخان به روستیو فقچرو به سامان وړو بلا مال به اون به ته و ته په سر راکې خو دو چې به جوړ کړی زما خپل ټول مال لوټ کو او دا یو شکرای مال واپس راوړ دا دومره وخان چې ما ډکلوستیو دا کچري چې ما سامان سجو دا ماړه بل کار کاو پلار ته به ولوي چې زوی دا چلو کو هغه به خاندل نه ته په دروغ وې یعنی ښکارا به دا جرمونه کول نو بیا به سو قافلې والا نشورات تیر دوی علاقې ته خلکو دا پته و چې دا خو غلو ډاکوان دی په ښکارا د خلکو نه شي وي نو لارو کې به بیا ناست نو پلار کې به د خلکو نه په زور مال غشتو لکه دا پردي مال غشتل او دا پردي مال خړل او دا پردي مال هضم کول دا د دوی یو پېښوا دی بوله خون ورکو دی باندې بدوی بدی نخ کارل نه به پدې کې سحیا کوي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وتقطعون السبيل فلا رب دوی څوک مسافر نشوتلې دا کې به کوله حالانکه اوسم خلق وی لکه وی شام روم دې د علاقه داسې سر سبز او شاداب علاقه وا هر قسمه میوه پکې وي هر قسمه فصلونه پکې و هر قسمه غله پکې وا او دا زمک او دا غرونه او دا د اونو د زيتون د دې بوټو ډک پراته ارسډیر ور الله تعالی چې په یو قوم عذاب راولي کنه نو اسنه راولي لاول ولا خدای په خپل نعمتونه شروع چې دې شکر ادا کوي زمو کنه ادا کوي ګورم آیا زما د نعمتونو نه دیس زما فایده دین اخلي او کنه اخلي تبا دا نه وي چې خدای پاک ازو غریب مو بے وسه مو بے کسم نو دا غرونه دا سیو چې دا اونو نو دا بوټو نه ډک پراتو غیاګانې خبه سیاره او د میوونه د زنګلی میوه دومره وچره دی په خپل میوه په گزاره کېدا او داسې فصلونه او دا رزق د خدای دا په فراخ لیکن دا د یو انسان عادت دا ډاکا موږ خپل مشرانو ته نه ګورو دا خصوصا دا سیاسي مشران دا گورنران او دا وزیران او دا بادشاهان او دا نه ګورو به سره سرشتہ د دې مال څومره مالونه دي څومره دولتونه دي موټر وسره نشته که بنگلا وسره نشته که ځمکه نشته که پیسې وسره نشته لیکن بیا هم دا د دوی شوق دی او دا د دوی حرص دی چې د ملک لوټ کی او د خلکو نه پیسې وای خمس ګوتا او دا قوم غرق او تباش دقه سي پاغوي کې دا سوچو تر دې حد پورې چې ښکارا به حضرت ابراهيم عليه السلام یو ځل یو خپل رشتہ دارو هغه ولېګ وی تلار چې د لوط علیہ السلام خبر را لراو چې غلاړو دی او کته هغه ته ناشنا ښکار چې دا څوک ناشنا سړی دی نو ګوره کانه راواغشت او دغه ابراهيم عليه السلام دغه نماینده په دا سر پکانه وي لکه ما څه جرم کړی او به خاندل بل به مو خاندل دا به ټوک ښکارې دا نو چې هغه په سر ولګید دغه نبی نه روانه شو نو هغه ورمنډه کړ چې پکانه چاويشت هغه کلکرونه زما خو دې سر رنگ خدای دې تباکه زه خو دې زخمی کړم وینه درانو به ولا هغه وته وینا نه مخمد لرنګ کړ دې پیسې براکه مخمد لرنګ دا چې تا ځان له پرنګ ساز رنگ کولې سونه پیسې بده لګې دي او ظلم بالای ظلم سو قاضی له بوته دمو چې راشه قاضي صاحب بدما په حق کې فیصله وکي نو قاضي له چلال دواړو درېدل نو دې قاضي ته وی صاحب دې سړی د پکانه وښتم او دا ګوره ویني را باندې را رواني دا ټول مخ او سر می د وینو ډک دی او اوس لا ظالم ما ته وی پیسې براکه ما د مخ او سر رنگ کړی دي نو قاضي وته وی خوي کړ ورکا والا
دا خو راته خوي چې مخ او سر یې دل رنگ کو ور دې خو در باندې د اجرت کیږي ولا ورکا نو هغه سلیم سم نر سړیو هغه یو کانه روچت کو قاضي په پد اثر وېشت خو مضبوطه وې ما ترنګ کړې زما پتا د دې اجرت کیږي ته مې رنگ کړې هغه دل ورکا زما پځه دا څه قوم دویم به څه چل کو وتاتيكم في ناديكم المنكر نو حدیثو کې راځي په ترمذی شریف کې راځي چې دی به یو دا ګناه کوله چې په مجلس کې بناستو نو کانه به راوغښ په دې نو پکې ښه دا قصې به وښته نو دا چا به پوزه وښته چا به غوږ وښته چا سترګه به لګیدا دا شیطانتونه وکړه قضا پتوي پاره به کانه به واغښته او دا څه به وښغلې غوندې در به لاس خطا کا یو بوډا سړی به بابا به هغه پوزه سترګه غوږ به لګي اخکارو خندل به دا ګناه ده په شریعت کې رسول الله مبارک وی دا منه دي ولی کته دا کانه اوښته نو نه په دشمن ملکا نه په دشمن زخمی کا یو مسلمان لدی تکلیف ورکا نو زداویم دا هوی ډزې سوک کوي دام ګناه ده ولی ګناه ده نه په دشمن تعامل کا په هوی ډزو نه په چې ته دشمن ته تکلیف ورسو کافر ته بلکې دا هوای کانه دا ګولې لاړه د دنیا مسلمانان پاغي باندې لګیا شو او تبا شو ډېر مسلمانان پکې مړ شو په خادو کې پکویدنو کې په سنت کې چې څوک پاس شي بس اخوی په اختر او پروجو کې حکومت وته چغي وي مولایان ورته چغي وي چې دا هوی ډدې مکوي څوک نه سمي کل 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 الګه پدې څه خط خشه خو نه دي که خشه وي نو دا وخت ته ګوتې ولې باندې پیسې دې برباد کړن سبا خو کال تو سم ګرځي مفتو کې د دې په دغه سړی لمټای ولې نه وړي د دې په دغه غل اغل نغري ولې نه ورکه جوړه ده کې او د دې ډول لاسونو مسلمانان بلش کل 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 پس خشه وي نو وخت کې برته ګوته نه منډله نو وخت کې ګوته مو منډي او هغه د بوی د لاسه پوزم پټکه نو دا خو خشه نه شو کنه او دا ګولې لاړ شي نو یو کال نیمخ کې مال چا یو ماشوم او کوم ماشوم اوس میر دی راوس وی دا لاندې وجود شل دی دم په دمه ما دم کړه بیا په بل جمعه راوستا یاره یو پټي گزارې شوی دا او دا بیا دم کا وی دا بیماره پته بالکل نه لګي بیا سمو د پسېغه مور او کرورې سوکرال یاره وی هغه خدای پاک رحمو کا بیماره پته ولګیدا پس پته ولګیدا وی هوای ګولې پر پروتې وا او په دې ملا باندې نیغه ورغلې وا او د ملا د مهرو د سپینل کټ تر رسیدل خو دې ماشوم تم دا پته نه و چې د په ګولې لګیدا وی دا خدای فضل چې هغه سپینل کټ معمولی غوندې زخمی شي و نور بچو ا ګولې ته وستا اما شوم خو اس کټ کې پروت ترور خو په لقی خلاصم د ګرځېدو نه د سمره ظلم پسر ماشوم ولګي پر دې ماشوم او غمړ شي دا چې ستا بچي ولګي ته خپکیږي کنه خپکی او اکثر په دې وړي کې خلک بار ملاستی او کلاس او دا ډېر خلک کوي د دې نه منع شوی دا ګناه د حرام دی او که مسلمان په ولګي دا دې مړ شو د قتل ګناه دی نو یو بدوی دا چل کو دا کانه به وشتل او دریم به سکول اتاتون الفاح انکم لتاتون الرجال خطرناک ګناه ده لکانو ګناه به کول الکانو سره بدفعلی چې وته وي او بدعملی چې وته وي دا ډېر خطرناک ګناه حضرت لوط علیہ السلام دغه ګناه ورته یادای دا نوریم کړي دي خصوصا دا ګناه ورته یادای او سوي ولوطن اذ قال لقومه قوم تسوي اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين تاسو هغه ګناه کوي چې تاسو نه مخکې د آدم علیه السلام نه والا دغه زمانه پورې دا چام نه ده اولم به دوی کې پیدا شو قران شریف الله وي ما سبقكم بها من احد من العالمين او غسدي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء خذ مبرخ دي ولا كانوا سربت في ذلك او ګناه انکم بل انتم قوم مسرفون دا الله دا حکم نم سر ډیرو چت دا الله حکم تم سپکو قتل چې الله ودا مکوا ډیر لوی تیزی موکړه اوس هم یو سړی وای بچی ډیر تیزی دی یو سړی سوچاله سخت خبرې وکي کنزل وکي څه وی ورتا وای بچی ډیر تیزی دی ډیر نه تیز لاړې وای کنه وای بل انتم قوم مسرفون ډیر تیز تلونکي ډیر تیز لاړې لګنا ډیر تیز لاړې د الله حکم هم شاته پرې خو د الله حکم هم مات کو د الله حکم تم سپکو قتل ظالمانو ډیر تیز لاړې دا سي ګناه چې د دې نه مخکې دا چا کړې نه ده دا خطرناک ګناه ده دا سي ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه کوي
وګوره ځنګل حیوانات څاروي وګوره درندگان وګوره خرو وګوره سپي وګوره خنزیران وګوره ځناور وګوره چې عقل او شعور پکې نشته هغوی دا ګناه نه کوي او بنه ښایي چېرته چې دا ګناه چېرته یو څاروي دا ګناه کړې ده نو چې څوک دا ګناه کوي د څاروي نه بدتر سپی دا ګناه نه کوي چې څوک دا ګناه کوي د سپي نه بدتر شو خنزیر دا ګناه نه کوي چې څوک دا ګناه کوي د خنزیر نه بدتر شو خر دا ګناه نه کوي دا غلطي نه کوي نو چې خر نه کوي سپی نه کوي خنزیر نه کوي څاروي نه کوي نو چې څوک دا ګناه کوي د څاروي نه د خر نه د سپي نه د خنزیر نه بدتر غیر فطري عمل ډېر لوی خطرناک ګناه او ډېر لوی خطرناک جرم او دی به دا ګناه څنګه کوله قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې ښکاره به دا ګناه کوله بالکل په مجلس کې به دا ګناه کوله هېڅ پروا به نه ساتله یعنې دې ته ګناه نه وي او دا ورته شیطان دا چل خولی شیطان یو څو ځله راغی او دا قبیح عمل یې دی په مخ کې شروع کړو دی پې ور واچو بس دا ګیا شو دا یې داسې ګڼله چې لکه یو سړی چې خپله بیبي حلاله بیبي سره کم عمل کوي خو د خپلې حلالې بیبي سره خلک عمل په کوټه کې دننه کوي پټ یې کوي د بچو نه یې پټ کوي په تیاره کې کوي چې څوک رانه خبر نشي حیا وي په انسان کې دوی کې دا حیا نه و دا خراب عمل به کو او دا به په خاص مجلس کې په لاره کې په کوڅه کې په پارک کې او په ارض به کولاو اوس هم په بعضې ملکونو کې هم جنس پرستي شروع ده او د یورپ په دې ملکونو کې د دې ګناه باقاعده سرکاري قانون جوړ شوی دی چې یو سړی که کوي نو کولی شي هلک سره واده کوي نو کولی شي الحمدلله شریعت دا شی منع کړی تاسو ورشه وګورئ نن په یورپ کې د دې څومره خطرناک اثر زه خو تل یم په دې بعضې ملکونو کې ګرځېدلی نن یورپ تباره دې رالاسه دې بندولی نه شي ولې عام ټوله دنیا پکې مبتلا ده پارلیمنٹ ممبران پکې مبتلا دي قانون سازي نشي کولی ټول پکې مبتلا دي د بره نه واله تر د لاندې پورې ټول پکې مبتلا دي په دې ګناه کې نو اوس د هغه بدلول هم نشي اوس هغوی وایي په زور یې ورته وایي چې دا قانون سازي به کوی دا شیطاني عمل به مونږ کوو ورشه طبعي یې څونه ده ایډز بیماري چې نن په یورپ کې څومره ده دا په ټوله دنیا کې نشته هو د مضافات ختم تاسو ته خو پته نشته چې هلته د اموات او د مړو څونه شرحه ده معمولی بیماری چې راشي ټس ختم په دې کورونا کې په ټولو مسلمانانو کې ملکونو کې راغونډ کړه چې په ټول یو ځای کې د یورپ په یو ملک کې د هغې نه زیات مړي خو ته مدافعت نشته ایډز بیماری چې راشي په انسان کې چې د بیماری کم خپل مقابله ختم شي او د هغې نه علاوه د سربنو په بیمارو کې مبتلا دي د چمړو په بیمارو دا د شوګر او دا بیماری هلته کمې دي دا د زړه او دا بیماری هلته شته خو کمې دي دا د ایډز بیماري دا د چمړې بیماري دا ډېره خطرناکه خوله ده هغه ځای نه نورو ملکونو ته علاج لري چې مونږ خو پې قتل شو برباد شو او دا بیماري د سره وجې نه ده اوس ورته پته را دی نه او بل پکې څه بیماري ده کوم هلکان چې دي چې لږ غوندې یو پوټې غټ شي او دې بیمارۍ کې مبتلا وي کوم هلکان بس د هغوی هغه خپل چې کوم هغه خپل قوت او طاقت چې فطري ده له خدای ورکړی دی چې د خپلې بیبي نه فایده اخلي طاقت ختم په ځوانۍ کې لږ بوډۍ بیا که وادو کې د کار نه نو خدای بیا بل ځای ځان مشغولوي او زنا کوي بلکې نن سبا تاسو وګورئ تپوس وکړئ زه خو په دې څیزونو کې خلکو ته وایم نو معلومات کوم نن سبا نن سبا ښځو ځان له فرضي بېادبي دې معاف فرضي څه څیزونه پیدا کړي دي او په هغې خپل شهوتونه ختموي تړی ځان ولې هلکان تباه شوي د دې خطرناکې ګناه د وجې د هلکانو سیسټم ختم یو بچی دو بچی راوړي بس نور ختم هم چېرته په ډېر تکلیف او په ډېره خوارۍ او په ډېرو داروګانو دې سره د انسان د وجود قوت ختم د مارونو نن زمونږ کشر کل ګورې په دې څیز کې مبتلا دی خفه کېږي ما نن کشران هلکان دا په سیلونو چې یو بل سره چکرې لګوي او بار په هوټلونو کې شپې کوي په خدای د پې یېرېږي چې دا په دې ګناه کې چې ته مبتلا نشي او نن ډېر کشر کل ماته پته ده ماته راتلل کوي نن ډېر کشر کل په دې ګناه کې مبتلا دی او تباه دي چې سبا وادو کې بس یا وایي په ما چا څه کړي بیمار او یا ښځې ته څه وایي ښځې ته وایي زه په ما چا څه کړي دي زه چې بار یم ټیک یم خو چې کوټې ته راننوځم نو بس بیا کار رانه نه کېږي په ما چا څه کړي د اوسه نه بار ټیکې او نه دننه ټیکې دا روغ وی ښځې ته
خدا غریبه خو پته نه لګي نو خدام وای چې زما خاوند ټیک دی شینه زمری دی خو دن نګي دړ دی به دې معافي خدا خبره مخلي لاله امينه بار زما خاوند ټیک ته بار څه خبره چې ټیک خدای درته وی ټیک په او جدان نراشه منو بیا د کار نه بیا بیکاره ما دا ختم درګونه سو دې ختم د لواده نو پکا دې خدای سره ظلم کوي خدای سره زیاتې کوي دې به ډېر داروګانو کې په داروګانو باندې یو 15 شپږ میاشتې ټیک شي بس ختم بیا به خدای سره ورو خور یې سپرني اوله د دې ګناهونو والي الله چې کوم شی منه کې د مارونو به ادبي دي معافي لک حقیقت ته تویم لک حقیقت ته تویم ولې چې دا ګناه ختم شي او دا فتنه ختم شي دا کشر کول زمون بچی دي زمونږ اولاد دي څنګه خپل اولاد ته نصیحت کې زما دام بچی دي زما دام اولاد دي دا غوي ته به نصیحت کوم سخت به موتویم بعد د حیا خبره به متکوم چې دا پوي شي په دې سیس باندې چې بچي د خدای د پاره دی ګناه نه ځان ساته مکه ودا دا ګناه به دوی کول تاتيكم في ناديكم المنقر به کول او کلوت علی السلام وتوي چې ظالمانو دا مکوي نو دی بسوي دا قوسم بعض خلق وي دی بوي قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون دا لوط علیہ السلام ورته دا خلق وباسه چې مونږ ته نصیحت کی دا ځان پاک دامن غني اے مونږ ته وي تاسو خبيث کار کوي او نجس کار کوي او ځان داسې سوچا سوترا لري کې دا وطن نه وباسه نصیحت ته سو کوي اوس متخلق وي ځان داسې پاک دامن غني چاته مونږ کا تا داسې مصالح زړې کړي الکه وای کنه وای الکه دا ناروا کار مکه دا ګناه دا پلیت کار او تدا سره ډېر پاک راغلي دا به خبره انهم اناس يتطهرون دا هغه خلق دي چې دی ځان ته نسبت ته پاکه کوي پاک کارونه کوي دا بلنده کې استهزاء ور پورې کوي دا لري کا نصیحت کوي خوانه کوي اخره کې په نصیحت ستړي شو ورته حضرت لوط علیہ السلام یو مجلس کې نصیحت کوا په بل کې نصیحت کوا د پیغمبر کارم ده په بل مجلس کې نصیحت کوا یو کلی ته دا بل ته دا بل ته دا بل ته دا بل ته دا اے مکوي د خدای عذاب بدر باندې راشي نو چې دا به ورته وې چې د خدای عذاب بدر باندې راشي ها دا ټکی به وته وې نو دی په جواب کې سوي دی به نورم خبره سخت کړه او دی به وته وې ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين زکات رښتونی د خدای عذاب دی زه تکلشه د الله عذاب دی راشي اتقتون الذكران من العالمين الله لكانوا لا تلك مخلوق کې وتذرون ما خلق لكم من ازواجكم خدم پرخدي چې کومه د خدای پیدا کړی دي بل انتم قوم عادون وما خبر ده او د خدای د حکم نم سر ډیر تعظیم ډیر نصیحت وته لکه نن سبا چې د مولایان صاحبان او د نیکان خلک لګیا دي او خلکو ته نصیحت کوي نصیحت الکه نصیحت ته کوي د خدای نیک بخت عمل په وکړه فائدہ لري د خدای خبره ته کوي د رسول خبره ته کوي او چې دا کوم نصیحت کوم مولا خلکو ته کوي د اول ځان ته کوي بیا بل ته کوي زه چې خپل عمل نه کوم زما خبره په بل بالکل اثر نه کوي چې خپل په یو خبر عمل کوم نه زما خبره به اثر کوي دا قانون دی او کله په خپل په یو خبر عمل نکوم نو په بل باثر نه کوي نو مونږ چې خبره کوله اول کوشش کوو چې دا ما کې د خلکو ته دروغ مو لا اول کوشش کوم چې دی مو کنه وي ځان نه دروغ وباسم بیا بل ته کدا سني نو قران شریف کې الله تعالی فرمای کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون یو کار په خپل نه کې بل ته کوا تو صح مجرم لما تقولون ما لا تفعلون یو کار په خپل نه کې خلکو ته کوا صح جرم دی دا وعید در جرم دی نصیحت بکې مسلمان ته پیغمبري طریقه ده نصیحت بکې مسلمان ته د الله تر طرف نه وینا ده چې تذکیر او نصیحت کوا لوط علیہ السلام لګیا دي نصیحت کې خوان نه کوي بس دا الله غضب جوش کې راغی ډېر صبر یې وته وکړ د الله غصه په جوش کې رااله نو څه چلو شو حضرت ابراهیم علیہ السلام خو ترو الته فرشتي رااله الته فرشتي په ناشنا شکلونو رااله ابراهیم علیہ السلام نه پیژندل او ابراهیم علیہ السلام بار اوته چې دا ملمانی ولیدل فرشتي د انسان په شکل کې الله کوئی ما سره بروټه خوري ډېر کورته بوت
ډیر زیات مهمان نواز و ابراهیم علیه السلام، ډیر زیات. بلکې تاریخي واقعات دي چې ابراهیم علیه السلام به بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه خوړه، میلمه به خامخا راوستو او ډوډۍ به خوړه. تر دې حده پورې هورکوټې غوندې واقع مې ذهن ته راله. یو ځل یو بوډا سړی په لاره روانو او داسې لاسونه یې مړقېدل او جامې یې مړبېدې. ابراهیم علیه السلام مې ډوډۍ پخوه، سکونه چې ورسره وخوړې، موږ خو میلمه ته سترګې بندو، دروازه ورته بندو، زر شا کړو چې بس کور ته منډه کړو او بچي ته وایو که دا میلمه راغی ورته نشته کور کې. اباروت ګوري یو بوډا سړی دی، لاسونه مړقوي او پښې مړپېږي او سترګې یې مړپېږي او غړپ غړپ کوي شونډې. دی ورته باباجي هله راځه ما سره ډوډۍ وخوره. راغی ډوډۍ تیاره وه چې ډوډۍ ته کښېنه، باباجي ته وایي وایي د الله په نوم شا به شروع کوه، بسم الله وایي. باباجي وایي کوم بسم الله؟ ته خو الله نه پېژنې، زما خو خپل خدای دی بوت د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام له غوسه ورله، خدای دې بیخ وباسه، ما راوسته جامې دې ګړبېږي، لاسونه دې رپېږي، ته دې وخت کې هم خدای نه منې، ته یو خدای نه منې، نه زه خدای نه منم، وسه خدای دې بیخ وباسه، تا به ما تا له ډوډۍ خورم. سړی وویست، فورا جبریل علیه السلام راغی، وایي دا سړی دې ولې وویست؟ وایي تا نه منې الله، تا له شریک ګوري، ما په عزت راوسته او د مرګ په غاړه ولاړ دی، عقل یې نشته، نصیحت باندې نه پوهېږي، جامې ګړبېږي او دې وخت کې دې تا نه مني، تا له شریک ګوري. وی الله وایي چې ما ته خو دا کفر معلوم دی، دا شرک ما ته معلوم دی چې ما نه مني، ما له شریک ګوري، او دا د سلو خوشا عمر دی، ما خو په د یو نوړی مو څه پورې نه ده بنده کړې، ډوډۍ خو زه ورکوم. نو تا له یو ورځ راغی، نو زما خو بنده دی که نه، ما خو پیدا کړی دی، زما مخلوق خو دی که نه، زه خو کافر لم روزي ورکوم. نو دا خو دې خو نه کړل. بس ابراهیم علیه السلام په منډه ورغی، باباجي روان و، د مټې ونیو، خفه نه شي، معافي غواړم، هله راځه. د مټې ونیو بیا واپس راوسته. باباجي وایي تا خو وختي زه وشړلم، اوس راپسې رالې، دا ولې؟ وایي د کوم ذات ته وجې مې شړلې، هغه ذات ستا په حق کې ملامته کړم او هغې ذات تا پسې راولېږم چې دا دونه کاله په 100 کاله 80 کاله ما روزي ورکړه، ما نه مني، ما له شریک ګوري، ما ته کنځل کوي، شرک کنځل دي د خدای، زه روزي ورکوم، تا یو ځل نوړی لا اوچته کړه او دې شړه. بوډا بابا وی ښه دونه په ما مهربانه دی، زه نه منم، ما له بیا روزي راکړي، زه وله شریک ګورم، شریک خو کنځل دي، او بیا دې ما پسې راولېږلې. اله لاس را دې خوا کا. باباجي خدای سوچه مسلمان، الله ډېر مهربانه دی زما وروڼو. زم کله کله سوچ کوم دې بچو ته هم دې کشرانو ته بچې دا ښکلی شکل چا درکړی دی؟ الله درکړی، دا ښکلې سترګې الله درکړی، دا ښکلې شونډې الله درکړي، دا خشته مخ الله درکړی دی، دا ښکلې سرمن الله درکړی ده. د خدای نه ویریږئ، د خدای په دشمنۍ کې مې استعماله مه کوئ. داسې بیماري به در باندې راولي چې په کټ کې به پروت دی او دا وجود به دې ودوړېږي. مه کوئ د خدای سره مقابله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به. درې ځله مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې څوک د هلکانو کار کوي په دې دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي. درې ځله وایي. اسې تاسو نه تپوس کوم چې د پیغمبر دعا خدای رد کوي؟ درې ځله خیره کوي. خو الله خو ابو جهل ته هم کتلي ما خیره کې رونی. او رسول الله مبارک فرمای اقتل الفاعل والمفعول به، چې څوک دا کار کوي مړی کوي، دا مړه کوي. او زمون درې امامان، امام احمد ابن حنبل، امام شافعي او امام مالک سوي وی د دې سزا قتل دي د مړه کوي. او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی وی، هغه وی چې پړومبي ځل د غیر کا نو بادشاہ دی ولا سزا ورکړي، دا هغه خو خدای چې کوم سزا ورکړي. او چې په دویم ځل دی غیر کا توبه دی وباسي جیل کې دی واچي، او چې په دویم ځل دی غیر کا نو بیا دی ملک څنګه دی ملک اوهو غار ته وخه جو دا غنه راو یو دیوال لاندې کو دیوال پر وګرځاو. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې څوک په دې ګناه کې مبتلا او دا ګناه کوي وی په قبر کې با د شکل د ابلیس شیطان په شکل به قبر کې پروت. اوه څومره خطرناک، د زنا نه خطرناک ګناه.
اگر چې زمونږ امام ابو یوسف امام محمد صاحب وای که چرته نا واده کړو نو اتیا سل دورې ولا ورکا او که واده کړو نو رجم یې کا سنگساري. لیکن حضرت علی فرمای وی په قبر کې به د شکل د شیطانی، او عبدالله ابن عباس فرمای وی په قبر کې به د شکل د خنزیری. د چا به شکل علما وی دا شیطان په شانتي، شیطان څخه شکلی، او د چا شکل به د خنزیر په شانتي په قبر کې وپروت. ته پر خپل شکل د خدای ظالمه، د خدای دشمنی کې، د خدای خلاف کې، ته د خدای نه یریږي. ډیر الکان خدای رونیول او بیا په کینسر لګیږي او بل بیماری په لګیږي او وجود یې ودړيږي، د مخ ته بیا ګورو لاسونه ته بیا دا په دې ګناهونو کې مبتلا وي. بهر کیف رب العالمین هغه فرشته چې رااله نو ابراهیم علیه السلام کور ته بوته انسانانو په شکل، فما لبس ان جاء بعجل حنيذ فورا وليسخير رویته کوي او سخیر اولو میلمنو ته کې خو میلمانه معزز شکل کې، خو چې میلمنو ته او قتل چې غوی لاس نوړو قرآن شریف کې الله فرمایي سخیلا. نو ابراهیم علیه السلام لک پړه کې یره محسوس کړه د هغه زمانہ کې چې بس ډاکوان ډاکه به کوله، غلا به کوله، نو هغوی به چا خوراک نه خور. داسې نه چې اوس ورشي د شپې او غلا کوي، بلاول فرج نه سامان نو بس نو هغه ووایي د هغې نه پس بیا غلا وکړي. نه هغوی به چې دا د هغوی قانون او قاعده وه چې کله به هم ډاکه او غلا کوله نو د چا شیله به خوراک به یې نه کوه. چې ویې کت فلما رأى چې ویې لیدل د دوی لاسونه چې دا دې سخیله نه ور رسېږي نو لکې لږه یره راسه. چې لکې یره راله نو بس هغوی پوه شو که ابراهیم علیه السلام خو په مونږ دا بدګمانه شو. نو هغوی ورته وی انا رسول ربک، مونږ ستا د الله استازي یو. فکر مه کوه، خوف مکوه، د الله استازي څنګه راغلی وی تاله زیری درکو د یو الک چې تاله به خدای بچی درکوي او ښځه یې پردې نه شاته وه. نو ښځه هم حیرانه شوه، مخ له یې څپېړه ورکړه چې زه خو بوډی ښځه یم. او ابراهیم علیه السلام وایي چې زه خو بوډا سړی یم، دې وخت کې بچی به څنګه الله راکړي. وی دا د خدای فیصله ده، د الله فیصله کې دویمه نه کېږي، الله به دله بچی درکړي. او بیا وایي ښه نو دویمه دا ده چې موږ ستا ورواره لوط علیه السلام قوم له روان یو، بس د هغوی باندې د قهر منګې باقي ډک دی، د خدای غضب پرې راځي او زه هغوی له عذاب ورکوم. هغه ورته وایي دا څه کوې؟ ابراهیم علیه السلام خو اواه حلیم، د خدای نه یریدونکی. نه 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 ګورې سمبه شي، په امت پیغمبر خفه کېږي، په امت داعي خفه کېږي، ملا خفه کېږي، په خدای یقین کوه مونږ خفه کېږو، په ځان هم خفه کېږو، په دې قوم هم خفه کېږو. دا ولې دا ګناه کې مختلف خلک راته وایي که نه بېادبي دې معافي زما رڼو. مونږ ته خلک الوی په خدای مې دې قسمي په دا جومات کې ناست یم، دا راته ځکه یم چې دا خبره تاسو ته ناشنا لګي. په دا جومات کې ناست یم، په منبر درته ناست یم چې ما ته دونه پته لګېدلې ده چې نن دا ګناه پلار د زوی سره بالیقین راته پته لګېدلې، نن دا ګناه پلار د زوی سره کوي، او نن دا ګناه میړه د ښځې سره کوي. دا خو ډېره زیاته ده. دا خو موږ نه په تلیفون تپوس کېږي یاره دا یو ګناه ده، یو سړي نه شوې ده، ځان نه یاد یو سړي نه شوې ده چې نکاح خو پرې ختمه شوې نه ده. دویم بچې جراثیم هم تا کې پرېږده، دا هم تا دا ګناه کړې. ولې ظلم کوې؟ ولې زیاتې کوې؟ موږ ته خلک مسایل وي، خو زموږ زړه کې پرده پرته موږ د چا نوم یا څوک نه ذکر کوي، زړه کې پرده پرته. او مسلمان به مسلمان پرده کوي، په خدای یقین وکړه بیا راته قسمیان وي چې نن په دې کې پلار د زوی سره مبتلا دی. اخر دا خلق دومره باغیان دي د خدای نه دونه تیزي وکړله، هغه جرم کې د ځنګل څاروي نه کوي او ته یې ظالم. ابراهیم علیه السلام ورسره په جګړه شو چې نه، وی نه 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 د خدای فیصله ده. وی د ما ورواره لوط او د هغه قوم بیا به بچ کوم، به بچ کوم، صرف یو ښځه به پاتې کېږي، نور به بچ کوم. راله لوط علیه السلام له خو د خشته هلکانو په شکل دا فرشتې راغلې، ښکلې هلکان خشته چې دوی مرض او په هغه شکل وله رالې. خو چې څنګه رالل نو ښځې الوې ښځې وه، هغه ظالمه وه، هغې الوې وی راشئ که نه ستاسو کار خو برابر دی، زما خاوند له داسې خشته هلکان میلمانه راغلي دي، په ټولو را په منډه شو. دروازه څه کوي چې په دیوالونو راوړېده،
هغه خدا پروا نه ساتله. لوط علیه السلام وی چې خدای داسه په مصیبت وړې د میلمه بې عزتي چې چا مخ کې کېږي هغه لقار ول دا چا په ځای کې چې دغه د میلمه بې عزتي وشي او هو دا ډېره تبعي ده. دا خو زما په مخ کې ظالمانو زما د میلمنو بچې دا ستاسو دا خویندې دا زما لوڼه دي د قوم لوڼه د پیغمبر لوڼه روحاني نو لوڼه شته که نه جنکۍ شته هغوی سره دا عمل کوئ په جایزه طریقه په نکاح. دا تاسو څه کوئ ظلم ولې کوئ؟ لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید یو معنی دا ده یاره خدایه نو که خپل طاقت مې وینو د دې قوم په مقابله کې یا خدایه که یو مضبوط قوم مې وی چې اوس ماته ویلو چې راشه زما په مخ کې زما د میلمتوب بې عزتي کېږي او ډېره خرابه بې عزتي کېږي. رسول الله مبارک فرمایي الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي. دا ټکې وی نو باس د دې نه پس الله هر پیغمبر په خپل مضبوط قوم کې پیدا کړ. پریشان شو لوط علیه السلام او قوم ورته څه وایي وایي تا ته پته ده انک لتعلم ما نرید چې زمونږ اراده او مقصد دی ښه راته پته په قلار کې دا هلکان دي او دا مونږ نه بچ کېږي اوس نن سبا یا خدای دا خو زما غټه بې عزتي دا مېلمانه به څه وایي بس خو چې هغوی ښه هغه سترګې را نیغې کړه لوط علیه السلام پریشانه و نو هغوی ورته وی فکر مه کوه لوط علیه السلام ته وایي هېڅ سوچ یې ونه کړې مونږ د خدای فرشتې یو او شبه ځان وباسه سحر به په دې قوم عذاب راځي او په هغې کې یوه فرشتې خپل وزر وړاقو او چې څومره قوم راغلی و دې هلکانو پسې دې فرشتو ته په ښکلي شکلونو ټول خدای ړانده کړل ټول خدای ړانده کړل دا د عذاب شروع او لوط علیه السلام ته وایي ځان وباس الیس الصبح بقریب سهار وختي به په دوی د خدای قهر او د دوی عذاب به راځي چا به وځي یو ښځه به دې پاتې کېږي بس لوط علیه السلام فورا قوم ته وایي هله ساوري بار کې او سامان وباسئ صدوم ښار نه روان شو او واقعي پېشمني وخت کې دوی ووتل او ښځې به شا شاته کتل. الله درې قسمه عذاب پرې راوسته یو جبریل علیه السلام راغی یو مضبوطه چغې پې وواله او دویم دا پنځه کلي غون اوچت کړل ښه مضبوط یې اوچت کړل او الاړو یې راوغورځول او دریم څه د پاسه پې د کاڼو باران ختم ریز ورشه وګوره اوس هم هغې علاقې ته ډیټ سی وایي بهیر مردار ورته وایي چې کوم ځای دا قوم هلاک شوی دی اوس هم هلته کورونه او دا آبادۍ او منارې الاوړې پرتې دي اوس هم الاوړې پرتې دي خلک ځي سیل ته ځي سیاحت ته ځي د اردن په غاړه باندې او اوس هم هغه علاقه دا ده چې خلک په هغه سمندر دریاب کې لامبي نو ډوبول نه کوي خلک د پاسه اوچت د قصیدې هغې کې دا صفت ختم شوی دی هر څه چې دی الله پې پوه دی اډوبول مبول نه کوي خلک دي بهیر مردار ورته او اوس هم چې کوم ځای کې کودی کېږي نو ډانچې د مړو پکې روځي خدای پاک غرق کړل او خدای تباه کړل او خدای پاک هلاک. قرآن شریف کې الله دا واقع ذکر کوي زما وروڼو ډېر خطرناک د صحت تبعی ده غرق شو هلکان کشر کل تباه شو د خدای دشمنی ده د پیغمبر دشمنی ده او هغه قبیح عمل دی هغه قبیح عمل چې الله پر ډېر زیات خفه کېږي هغه قبیح عمل دی چې پیغمبر مبارک اعلان کړی دی دواړه مړه کوي او رسول الله مبارک درې ځله په دې خلکو لعنت ویلی دی درې ځله نو بهر کیف دا د دې متعلق صرف دونه به ویم چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې هغه اعلان د صحابه په مخ وی د دې خلکو سزا صدا چې څوک دا عمل کوي وی سزا قتل د قتل او څنګه قتل دا به غون چې څوک په دې کې غیر شو دا به غر ته خېجوي د غر نه بهر راغلی په داسې طریقه به سو باسه او په داسې طریقه باندې به دوی وجنه بچې کشر کل چې څومره دی هغې ټولو ته زما دا درخواست توبه وباسه که څوک په دې عمل کې مبتلي خدای ته وجاړه خدای ته وجاړه خدای ته فریاد وکړې 2 رکعاته نفل وکړې استغفار ووایه توبه وباسه الله او ځان د داسې ماحول نه ساتې بعضې خلک مانه تپوس وکړي یاره زه په یو ماحول کې ګیرې په دې ګناه کې څوک ته وظیفه راته وښایه بچې چې د ډنډ اوبو کې ناست نو پاکېږې نه که د زمزم په اوبو ځان ووینځې بیا نه پاکېږي د دې ماحول نه ځان وساته کوم ماحول کې چې ته په دې کې ګیرې که کالج یې هغې نه زبل کالج که یونیورسټي وي هغه پرېږده بل خوا ځه که دې هلک سره تعلق نه وي حتی که کور نه د کور دې خرڅ که بل خوا ځه تعلیم خدای خفه نه ډېر به راته وښیم نومونه نه علم
څوک د زیړی بیماری کې مبتلا دي موږ له خلاصي څوک دا جګر یو 2-3 میاشتې مخکې یو لک راغی وایي دا رورې راغی وایي دا لک چې دی نو د وینې کینسر مې دې کو ټرانسپلانټ کې نه ختم دی نه کله راغلی مدرسې ته راغی او دا وته داسې نوجوان نو چې داسې هغه لک بار شو نارورې واپس ما ته وی مولوي صاحب یو خبره ته کوم مخکې مې ته نه وي وایي بس هسې به وي چې د دې ګناه لپاره زموږ څوک نه څه ګناه کوله چې دا لکانو کوله تبا دي خدای سره څوک دشمني کوي هسې تاسو نه تپوس کوم الله سره څوک دشمني کوي او دا د لکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم دې ځان ساتي څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی جنس پرستي نو بیا چغې وایي ایډز بیماري ده او خورېږي او بیا چغې وایي کورونا راله او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان چې هغه یو قیمتي تحفه ده چې خدای موږ له راکړې ده د هغې ایمان یو څو شعبې ذکر کړي دي او په هغې شعبو کې غټه شعبه حیا ده پښتو کې هم ورته حیا وایي اردو کې هم حیا وایي عربی کې هم حیا وایي فارسی کې هم حیا وایي پنجابی کې هم حیا وایي ټولو ژبو کې ورته حیا وایي حیا څه شی دی حیا دې ته وایي چې انسان یو غیر مناسب شي یو قبیح شي شریعت ورته قبیح وایي یا عرف ورته قبیح وایي عقل سلیمه او دې د هغه نه په دې زړه کې نفرت محسوسوي دا زړه راغون شي انقباض النفس دا زړه نفرت کوي د هغې نه هغې ته حیا وایي لکه یو سړی په لاره پردو ښځو ته په بد نظر کتل اوس دا قبیح شی دی په شریعت کې هم او په عرف کې هم چې داسې دی الګ ته څوک وګوري نو دې زر دا مخ بل طرف ته واړوي او دا تندې راتري وکړي چې دا کار ما خو دې ښځې ته نه دي کتلې بل خوا مې کتل دې ته حیا وایي یا یو سړی دی هغه سګرټ څکي او دې کې پې استاذ راغی یا پلار پې راغی او دې زر هغه سګرټ په ځمکه وغورځي او خپه پې راکاږي چې دا استاد او پلار په ما پوه نه شي چې ما دا سګرټ څکو د ده په زړه کې حیا راله حیا څه نفرت راغی دې زړه کې کچکچاهټ راغی نفرت راغی د دې نه چې یاره دا پلار او د استاد وایي چې هو ګوره دې سګرټ څکي دا خو قبیحه شی دی ښه شی نه دی په عرف کې هم ښه شی نه دی او په شریعت کې هم ښه شی نه دی نو دې چې دا نفرت ته کوي چې دا استاد به راته وایي چې دا څه کوي پلار به وایي دا څه کوي دې ته حیا وایي نو حیا د ایمان لویه شعبه ده او لیکي علما اذا فاتتک الحیاء فاصنع ما شئت چې حیا د کینې بیا چې څه خوښی کوه نو د مسلمان دپاره او د ایمان دپاره لوی څیز حیا ده چې مسلمان کې حیا وي نو د ده نه به الله حیا کوي د الله حیا څه ته وایي د الله حیا دې ته وایي چې الله بدل عذاب نه ورکوي د الله حیا عذاب نه ورکول دي د الله حیا دا ده چې دې به ملامته کوي نه د الله حیا دا ده چې دله به تکلیف نه ورکوي نو حیا ډېر زیات قیمتي څیز دی زمارو سړي کې به هم حیا وي په ښځه کې به هم حیا وي هلک کې به هم حیا وي جینۍ کې به هم حیا وي حیا به د خدای نه هم کوو حیا به د مسلمان نه هم کوو حیا به د مور نه هم کوو او حیا به د پلار نه هم کوو دا ډېر قیمتي شی دی نن سبا زمارونو زموږ معاشره کې بې حیایي زیاته شوې ده هلکان حیا نه کوي د پلار نه نه کوي د استاد نه نه کوي د مشر نه نه کوي جنکې حیا نه کوي د مور نه نه کوي د پلار نه نه کوي د عام مخلوق نه نه کوي تاسو ګورئ په دې معاشره کې عموما زنانه بربنډې ګرځي او که شریعت ورته وایي چې پرده وکړه نو دا په موږ پابندي لري دا زموږ ژوند را کنټرول کوي اسې تاسو نه تپوس کوم چې کوم څیز ډېر معزز او مکرمي
او ډیر لوی د عزت شی وي هغه خلق پټ ساتي. هیره د هیره او قیمتي هیره ده، نو هغه هیره سو په کولاو لاس کې په بازارونو کې نه ګرځي، هغه نه رومال تو کې ډبی کې بند کې الماره کې بند کې او مضبوط سیف جلنده وته وای چې محفوظ پرته وي. قیمتي شی ده. د قرنګ د سرو زرو سنور سیدونه دي، پیسې دي، دولت ته اسوک لار کې کولاو نه ګرځي، خوري دوړي به پریوزي، غل به اغلا کې ډاکو به رانو تختی. هغه محفوظ ساتي، پرده کې ساتي، هغه پټ ساتي، خلکونه هم پټ ساتي، د غلنا د ډاکونه عام خلکونه د بد نظرینا هم محفوظ ساتي. او چې کوم شي د ډیر قیمت شي ني او معمولی شي وي هغه څوک پټ نه ساتي. پکور کې مثال په تور منګي پروتي کوزا پرتا دا نو خدای له 15 شلو روپو شه ده کنه اجه څوک با او په کې وروړینو پټ ني کولاوي ترخ کې نه ولي پکور کې کولا جمعات کې پرتی ولې نه غلط تختې نه په نظر لګي څه قیمتي شي نه ده. نو شریعت چې خدای توي پرده او کوزان پرده کې پټ کړي هیره ته جوړه کړي دا خدای هیره ده، دا لال دی، دا مرجان دی، دا قیمتي شی دی، دا د ډیر قیمت او د عزت شی دی. او د قیمت او د عزت شی خلق محفوظ او پټ ساتل غواړي. دا به کولاو نه ګرځي، غل به نه غلا کی، دا به کولاو نه ګرځي، ډاکو به نه ډاکه کی، دا به کولاو نه ګرځي، بد نظر به نه واخلي. دا خطرناک، دا خو قیمتي شی دی، دا خو یو تحفه ده. نو شریعت ته غټه تحفه ګرځي. شریعت د دې زنانه نه یو هیره جوړه کړې ده، یو د سرو زرو یو مضبوط شی ته جوړ کړی دی، یو قیمتي شی ته جوړ کړی دی. نو قیمتي شی خلک په بکسونو په دغه کې پټ ساتي خلک چې دا څوک ګډوډ نه کی، څوک په غلط نظر وته نه ګوري. نو دې ته جوړه کړی ده. او یورپ سوی هغه ته منګي او کوزه جوړه کړی ده، اس پروا نشته. منګي دې کې د پمیز ارسړې بته وبس کی، کوزه د پمیز کې د ارسړې بته وبس کی، او که چا پټ کړ پروا نشته ولا وایي هغه دا شی جوړ کړی دی. نو شریعت او د یورپ په منځ کې دا فرق دی. او ټیشو پیپر د استعمال کارسو کې استعمالای مو وایو نه ټیشو پیپر نه دی، هیره دا چې د کم کور د عمق به استعمالي بل سو کې نه استعمالولې. او یبارې کې د پروا نشتا چې چا سره لاړه اس پروا نشتا. مو وایو نه چا سره لاړه خبره پکې نشتا. د شریعت ډیر عزت ور کړی دی. اره مثال دا غکیلې چې په پوستکي کې پټای او که پوستکي تلر کې بیا ماشي مچان به بنګيږي صاحب شي. حیا دونه خشه دي کنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها څومره حیا نه کړه. یو ځل رسول الله مبارک سره ناس لودې کې میاشره خطلې و چې میاشره خطا نو خلق د دې لومبه او دویمه او دریمه میاشته په غور باندې ګوري. نو ورته فاطمه غدا میاشته بچي نو دی وته نه قتل. نو بیا وته فاطمه غدا میاش خطلې دا نو دی بیا نه قتل. ویلوري تاته ویم کنه میاش خطلې دا وې دا الله رسوله زه خو د دویمه دریمه شپې میاشته نه ګورم. ولې بچي وې دې وخت کې خلق وته ګوري نو زمو د خلکو نظر په دا میاشره یو ځای کېږي. او چې حضور پاک وته فرمایي چې وګورئ نو شریعت کې منع خو نه ده. یو اوس بومه د سړیم وته ګوري او خدای مته ګوري، یو دیوال د سړیم وته ګوري خدای مته ګوري، هیڅ ګناه پکې نشته. لیکن دا دغه حیا وا زمو علماء یو مسله استدا زمو شامی او نور کتابونو کې شتا چې انسان یو جنې اوبوس کې په یو جام باندې او الک هغه وبراوالي او پردې لکه او هغه د جنې د شونډو په ځای باندې شونډې دی او بس کې د خواهش او شهوت په نظر دا بیا ګناه ده. ته تلذذ حاصله، ته لذت حاصله د پردې جنې د هغه جام او د وبونه چې هغه په وبس دا بیا ناروا دي، دا بیا ګناه ده. نو دا خو چې حضور پاک وته وی او ګوراغه د میاشتنو ګناه د کم نه نشوا خدای حیا حضور پاک را د نکړه دی وته نو چې بچي نه ګوري دي سړی اتم وته ګورا نو ګورا دا دغه حیا او چې کله وفات کېدا ماشاءالله نو وصیت وکړو په خوا به زمونږ اوسم شتا زمونږ د زنانو په دې کټ باندې د مړي په دې کټ باندې د جنازې په کټ ډولې پرتای د لرګو یو شی پروتي بل په د پاسه صادر پروتي دا څه ده کنه. نو دا دغه رواجو هغه ته چاویلو چې په حبشه کې خدای چمړي شي او جنازه وړي نو داسې لرګي پکې دی او د پاسه په صادر کې دي. نو وصیت وکړه وې زما جنازه چې وړه نو زما په کټ باندې بلرګي کې ده برو په صادر خور کې چې زما کفن هم سو کو نه وي او جنازه به مې د شپې کاوه دروازه به ما جنازه نه کوي د شپې به کوي. دومره حیا او په حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها
او دا یوازې په هغې کې نه په ټولو امهات المؤمنین کې بیبي اسما د حضور پاک خینې ده د عایشې بیبي خور ده خینې ده او په زبیر واده ده او زبیر د رسول الله مبارک د ترور زوی د حضرت صفیه او په بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام سره د صحابه په لار را روان نو دا بیبي اسما دا تلې وه هغه زمانه کې دا پرده پوره نه وه دا د مخ پرده نه وه د لاسونو پرده نه وه نو ښځو به هم په پټو کې کار کوو سړو به هم په پټو کې کار کوو اوس هم په بعضې علاقو کې ښځې په پرده کې ځي خو خیر هغه زمانه داسې وه چې د دې لاسونو پرده او د مخ پرده د سټ پرده د لاندې خپو پرده دا نه وه نوره وه او دا نه وه نو ښځې به هم پټو ته تلې او کار به یې کو نو بیبي اسما وایي وې زه پټي ته تللی نو د کجور هډوکي مې راغونډ کړي او په شکرۍ کې مې اچولي چې دا به دا کجورې مارغان خوري دا به یو سم کورته نو استه خلک اوښانو ته به یې د کجورو هډوکي اچول اسونو ته به هم اچول یا دا زړې کجورې به وې دا به یې اچولې دا به یې په شوق خوړلې نو امې شکرۍ کجور شکرۍ مې په سر وه وی دې کې حضور پاک مبارک سره د صحابه وو وی چې دې څنګ ولیدم نو زه خو یې پېژندم ځکه د رسول الله مبارک نږدې رشته دار نو زر یې راته اوښ سملاو اوښ ته هغه کخ نارې کړه چې هغه سملاسته او ما ته اشاره وکړه چې راځه شاته په زنانو د ناستې به شاته بل محفوظ ځای و شاته کښېنه ورباندې یاره وایي چې ما داسې وکتل صحابه ورسره ډېر زیات حضور پاک سره نو حضرت زبیر ته وایي خپل خاوند ته وی زبیره ستا غیرت را مخکې شو نو یې ور نه رالمه یعنې اړه مې کېده چې شاته سوره شم ځکه پڼ مې په سر او رسول الله مبارک او شا وسره مرګریم دي وې ستا غیرت را مخکې شو زبیره چې تاله به غصه درشي چې دومره سړو په منځ کې د حضور پاک سره شاته ناسته وي نو ما حیا وکړه ور درلم نو رسول الله مبارک را باندې پیښ شو نو اوښې پاسه سره د خپلو ملګرو روان شو زبیر ورته وایي ډېره ګرانه ده ګنې ماته دا ډېره سخته ده چې ته پټي ته ځې او د کجورو هډوکي راغونډې او په سر یې راوړې که حضور پاک سره شاته ناسته وي ښه به دې کړي دا حیا ده سه زنانه به په منځ کې وي شاته به ولاړې وي او رسول الله مبارک به سړو ته حکم وکړ چې اله به تاسو کورونو ته ځئ صبر به کوئ چې زنانه خپلو کورونو ته دې رسېدلې زنانه به باقاعده راتلې او په شاته صفونو کې به ناستې وې او خپل منځ کې به شرکت کوه دا حیا ډېر قیمتي شی دی خو زموږ نه له حیا لاړه او بې حیایي چې ده توبه وباسه تبعی ده الله پہ غصہ کیږي او الله پہ خفه کیږي د لوط علیہ السلام قوم الله په هلاک تبه ہے هغه بس چل کو دا لکانو د ښه ګناه وکړ او قران شریف کې الله تعالی فرمایي چې سالکان بالکانو سره ملاویدل او دا خراب ګناه به یو بل سره کوله او دا به دا ښه پټم نه کوله دا ښکارا په مجلسونو کې به کوله اس حیا پکې نه عام مجلسونو کې به دا ګناه کوله الله وسره چلو لوط علیہ السلام پیغمبر ولا خدای پاک راولېګا لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام رارو هغه وتنسیه صدو ملاقوا دا د اردن او د فلسطین او د شام دی علاقو سره نږدې ده لوط علیہ السلام او یو کلی نه دی مؤتفقات دا 1500 وګڼ کلی دي لوط علیہ السلام راغی هغه ته دعوت ګوره الله پاک الله یو قوم له صدا ورکي چې لاول په خپل حجت تام کی قائم کی په حجت سبا دونه وی چې الله مونږ ته خدای دین نو لګلې مونږ څه خبر و لوط علیہ السلام ورغه هغه ته ډیر زیات نصیحت وکړ ای بچي دا ګناه ده دا ناروا ده حرام دي او دا لکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ځان ساتي ساروی او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی جنس پرستی په بعضې یورپي ملکونو کې دا قانون دی چې کلک الک سره واده کوي کولی شي او که جینۍ سره واده کوي نو کولی شي هېڅ پابندي نشته دا چا خپل خواهش دی نو هلکه دا اوس څه خبره ده دا قانون وګرځېد نو بیا چغې وایي ایډز بیماري ده او خورېږي او بیا چغې وایي کورونا راله او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي بیا خو کافرو ته په دنیا کې صبر ډېر کوي ځکه دنیا د هغوی دپاره جنت دی د هغوی غټه رانیوکه په آخرت کې راځي او مسلمان د هغوی خو په دنیا کې هم خدای رانیول کوي او بربادوي او تباه کوي حیا ختمه شوه اوس هم زمونږ دا بعضې مسلمانان انکارات دا په سوشل میډیا بعضې مسلمانان ځان ته وایي چې د قرآن خلاف یو سړی لګیا دی دا مسلمان نشي کېدی
د قرآن د آیت مخالفت کوي او هغه مسله چې د قرآن شریف آیت په نص ثابته ده مونږ د انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي زکات نه انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي حج نه مانی دا قرآن نه ثابت دی به څنګه مسلمان شي پرده نه مانی دا د قرآن نه ثابت ده به څنګه مسلمان شي سکالران به یو بناستی د بار ملکونو نه پیسې خوري ظالمان بے حیايي خورول غواړي مسلمان کې بے حیايي خورول غواړي دو درې خپل سرکاري مولیان امروستي غیم ځان سره کینول او نور خلک امروستي او دا په ټي وي باندې او په دې موبایل لګي دا خبره د خلکو غوږ کې ورچي چې د خلکو په لکه دا ګن ورواچي او دا جراثیم پکې ورواچي دا کشر لکان ټوله په دې جراثیم واخته کړی نه نو څه چلو شو نو قانون سازی شو نو دا خدای چې خپل حق دی نو کاله کله سره واده کوي نو څه سبدیت دی او تاسو ګورئ هلکه دا ټول لومبه خبره دار چې ته مسلمان یې کته کافر یې کته مسلمان یې خدای ډېر خطرناک جرم دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې دا سه واقع پیښ شو دا لکان سره د ګناه مسله پیښ شو چې پیښ شو حضرت عمر یې راوغوښته حضرت علی راوغوښته وې دې سره سوق د حضور پاک زمانہ کې خدا مسله نه ده پیښه او د زنا مسله پیښه ده پیغمبر مبارک سزا ورکړی ده د غلا مسله پیښه ده او سزا ورکړی ده او دا الک سره ملاویدل دا خو نه دي شوی ټول صحابه او فیصله وکړه او یو دو درې حدیث هم پکې راوتل بای صحابه ته معلومو څه فیصله وکړه و اور بلکې خندقونه او کنه او دا لکان چې دا چا دا غلطی کړي دا ګناه کړي دا پکې غون ورواچوي وې سوځاوي څونډه وساده حضرت عمر و حضرت ابوبکر حضرت علی حضرت او ټول صحابه کرامو وې سوځاوي دا خوري سخت جرم دی خدای مکه که یو انسان حیوان سره دا ګناه وکړي حیوان سره نو رسول الله مبارک سوی اقتل البهیمه دا حیوان اسوځوي حرقوا بالحديث کې راځي چې دا حیوان اسوځوي غوښه مخوره دومره خطرناک اوس حیوان په څه ګناه ده چې خلکو ته پته ولګي چې دا جرم ډیر خطرناک نو ته مسلمانې ته دې ته څنګه جائز وي ته څنګه وي چې دا ارچا خوخه نشه خوخه د ارچا ده خو د مسلمان خوخه د شریعت د دایرې نه بر نشي کېږي دا خو بدی وسودم کوم ولی دما خوخه ده سبب وي مور سره نکاح تړما ولی دار چا خپل خوخه ده سبب وي خور سره ز نکاح تړما ولی دار چا خپل خوخه ده سبب وي دالور مې د بل ته سلا ودوم او د خپل لور ته خپل کور کې پاتې کم کنه او دلیل بسوي دار چا خپل خوخه ده دار چا خوخه نشتا سبب بیا بوتم سجده کوي دار چا خپل خوخه ده سبب بیا کارنی تم سجده لګي دار چا خپل خوخه ده سبب یو سړی دلته بربند ګرځي په دې میدان کې لور خور بم نو باسي او د مخ خپل خوخه ده نشته په شریعت کې خپل خوخه د شریعت په دایره کې دنه چې مسلمان خپل جون بتهره د لوط علیہ السلام ورغه د خپل قوم ته نصیحت وکړو خو ایسا سر په مکوا ډیر زیات نصیحت وتاو کو او ایسا سر به نه کو بلکې لوط علیہ السلام پورې بیٹھو کې ګور پاک دامنو ځان پاکي صاحب ځان پاک دامن زموږ فخر کاله کان اکثر ملاویږي او کو جنې سره ملاویږي او کالک جنې سره ملاویږي تاسو پکې نه خري خیر هغه قصه ما کړم د لوط علیہ السلام او بیا به هم د تسوا حکم اوس بل مقصد ته ذکر کو ا مقصد سره الله پاک فرشتي راولېګلې پرې روخشته شکلونو او لاول ابراهيم عليه السلام لا وراله ابراهيم عليه السلام پیدا ګمانو کې جدا میلمانه دي اگر ډیر زیات میلمه دوستو فمال به سانجا به جن حنیز لاړو پوری او سیلال کو او هغه ول رویت کو میلمنو لري راوست ډیر میلمه دوست ابراهيم عليه السلام چې څنګه وتا میلمنو تا هغه کې خو دا میلمنو ګوتې نه وروړي هغه زمانہ کې به قانون سو چې سو غل بچا کر کور ته ورغه غلا به کولا نو هغه به د هغه کور ولا خوراک نه خور په دا یو نظام یو قانون و دې زمانہ کې جغل ورشي په کور باندې ولا ول په پرج ورشي لو چې سی هغه خوري دا سم شي به په اخباراتو کې راځي چې خمدیدار په بورچی خانه ورغلې دي او کای کې څغه مخ او سپراتو هغه خولې دي او دا غي نه پسې د کور نه سامان تختولې غل خوراک نه کاو چې غلا به کول ناغه چې څنګه څخه وته کې خو دا هغه ګوتې نه وروړي نو ابراهيم عليه السلام دا جوړ سو غلم لراغلي دا سم مسل دوی نوړي نو اغلق فکر من شو نو هغه وته وی میولاد مې یریګا وای ان رسول ربک من استاد خدای استاذي من فرشتي او من زود لوط عليه السلام قوم تباکو
او پلار پتا رالو تعالی او زیر درکو خوش خبری درکو مال سه خوش خبری راکوي وی تعالی به خدای زوی درکې نوم به ول اسحاق کېږي اسحاق له خدای زی ورکې دا غنوم به یعقوبی ماشاءالله یعنی الله وتعالى بډاوالی کتاب او خدای شنډاوا عمره خدای بالکل شنډاوا او دین بډا سپینګری دی او تعالی خدای زوی یعنی وته ورول چې لور نه زوی به ملاویږي او دیم وته ورول چې نوسی دا غبن وسیبه دی موي دا غزوی به موي اخوچا نو ته وی چې او خدای د دیوال نه پورې غاړه دا خبره اوریدا دا خبره شتي دی او دا خبره وکړه نو او ته مخلص ادا سي دا خدای خپل انداز کې داسې لاس دغه کی وته وی زه خو بوډا څخه بوډا خدای زما بچي به کم دی وی دا د الله فیصله ده به غم کړه دا به کیږي ابختانه وی غم خادر اور خوري دلته کې ابراهيم عليه السلام له بچي زیره ورکه چې دی خوشاله شي الته دلوت عليه السلام قوم تبا کوي دی له دې ورکه دی خوشاله شو نو او تسوي نو یجادلنا فی لوتن هغه الاول وصل فی قوم جګړه ابراهيم زم او ډیر نرم دلو ډیر زیات نرم دلو وینا مکوي امید تبا کوي بالکل چې تبا نه کې او سم بشي خیر دی او د خدای بندگان دی او ټیک بشي او ټیک بشي هغه وته دا د خدای فیصله ده او سار وختي به دا قومونه ټول تبا کیږي او لوط علیه السلام او دا قوم به خدای بچ کوي بیغم او سستار واره او داغه خاندان به خدای بچ کی او ادا د خدای فیصله ده بده کې ورې کوته مو دې صبر وتعالى لوط علیہ السلام په زلستړی کا او ډیر مینتونه وتوکل او به حیايي خدای نه برداشت کوي چې به حیايي چام کړي د نو خدای رانی ولې بعض انساني به حیايي کوي نو خدای په سخا بیماری راولي په کور راولي په دراولي په خاندان راولي په بچو راولي غم و تپیخ کی مصیبتونو نه کور نه خالی کېږي د غمونو نه کور نه خالی کېږي او بعد وخت خدای پاک عام عذاب راوړي تاسو نه ګوره دا سیلابونه چې راشي او تب خطبایو کی الله خو چا سره ظلم نه کوي دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه وغورځي الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي یار یو شی دی او چې سره لامده بیا سودی کته دې کې خو نه کانم لاړ نو نه کانم زی نه کان ولدي نیکانو ته الله وی نصیحت کا ورته کن ولی وته نصیحت نه کې دا پوی کا کنه ولی نه پوی هغه وی زار چې خپل قبر دی وای نو څخه چې خپل قبر دی نو تماشا پټ کوا چې تام وسره علم په دی لابو کوي وسره نه وړو یو مثال بدل درکم حضور پاک فرمایي یو کشته ده کشته دوه چته ده لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بر دی قران دازي کنیم بر شو نیم لاندې شو اوس لاندې چت والا او پکار دی نو دی خلان دی سوری نشي استه نو دی بر چت تخیجی نو دا بر چت نه برقا سین تخکته کوي او بر علی ځان لا نو بر چت ولا او تاسو کوي بر راخیجی او وب ټول وشیندل او زمون باندې ټول وب توې کړل ټول کیشتم لم دکړه کوزیږي هغه وته ضرور مونږ به بسس کو بونه بغیر خو جن تیریږي وای بس ارسو چې کوي خو مونږ لپاره مراخیجی دی لا دی وته سوي مونږ بلاندې سوري وباسو ځکه بغیر د وبونه جن تیریږي دا به سړو باسو چې وبراشي حضور پاک مبارک فرمای کدی برا والا وته چې نګوري پام کوي سړونه باسه کو سړمو استو براله خو موږ هم غر کیږو تاسو هم غر کېږي او دا غیلا سي اونې و چې راځي خیر دی برا نو وړه کوم لامد شو خیر دی خو سړمو باسه نو دواړه بچو او کاغي وته تاسو خپل قبر د مخبل تاسو خپل چې زمون خپل او باسه زمون در باندې سو نو کلان دي سړو استلوای کنه نو دواړه بغیر کیږي بنه غر کیږي د قرانګه کې یو قوم ګناه کوي او دا بلی مړه دی پیښه او کا خدای پیښه بل قبر کې سملی دا سینه کې چې عذاب راځي نو ابم وای تابم بیا وای رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناګار لا سونی سره ګناه نه منې کا نصیحت وتوکا او کنه سمېږي هجرت تکوا دا لا قپریده بس په دې عذاب را روان دي ګوره په جبه په کا پلاسه په کا ني تخته پته وباسا هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دي او نن سبا زمارونو خلک وي مسلمانان داسې دي په تکلیف کې او په مصیبت کې دي ولی په تکلیف مصیبت کې دي نن مسلمان به حیا دی دومره به حیاي د قسم په خدای زه حیران شمه واخوا به خلکو د عالمانو سونه حیا کول زمونږ د کور خوا کې د مشرانو ته پتر په خوا په دې خادو کې خلکو ډول غاګاو او په دې خادو په دې جنجونو کې به خلکو په دې جنگ کې غډول او سرناو هغه شیدونه بو او د لکانو بو ته په لار باندې بنگلا چولې و نو دا شی چې به زمونږ د جنگ راغی زمونږ د کور خواله براو رسید نو مولوی صاحب کور دې بند کې
نو چې پول ته به ورسېدل شروع بیا وکړه قسم دې دې مشرانو ظفر لاله دا ټول ناست دي جانزیب دا یې ناست دی حاجي صاحب ناست دی تپوس ته وکړې د زیارت خواله چې به راورسېد هلکه بنده وبې که به نه جومات سره چې به راورسېدل نو دا شی به یې بند که دونه حیا وه پکې سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې سګرټ څکلی سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پته به ووته چې نسوار اچوي پلار مخ کې به نسوار نه اچو داسې حیا وه زما او چې جینۍ به په واده شوه څنګه به وه په ډولۍ کې به یې وړله او ډولۍ به یې په کور کې دننه یې ښودې وه او یا چې موټر ته به یې خېجوله نو دنیا پردې به یې ورته وتړلې موټر ته به وخته او په ټانګه کې چې به ناسته وه تپوس وکړې د مشرانو نه نو د ټانګې نه به یې شاته ورته پرده تاو کړې وه پرده او د کوچوان په منځ کې سي چې شاته به ښه دي د کوچوان او د هغې منځ کې به هم پرده تړلې وه اوس خو چې وادي ښځې د هغه سوکو والا کېړی پیدا کړي چې سړی پې کوټې ته رسي او پرسونه مرسونه او چې روانه شي او ته ورته ورګه پرده ولې مخ پې خوب دي څه ټقه 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 نیغه به روانه یو موټر ته به وخېږي حیا لاړه حیا کم بې حیایي شروع ده هلکان او جینکې تاسو ورشه پېښور کې به دې مارکېټینو کې وګورئ اسلام آباد کې وګورئ لاهور کې وګورئ حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خو جینکو نه او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی ای مسلمانانو جینکو مه کوئ دې مخلوط تعلیم مه کوئ هغه یونیورسټو کې سبق ووایئ چې هلکان پکې نه او که کوئ پرده کې کوئ هلک سره په یو بینچ مه کښېنئ دا جینۍ او دا هلک د یو بل نه جدا اوسېږئ د خدای نه حیا وکړئ رونو ای بچو د خدای نه حیا وکړئ ټوله به ناست دي په دوکاندار نه به سودا کوي جامې به تیلي او بې حیا به ناست دی اب ولا بوتل راوړي د پیپسي وغیره او دې به ښه مزېدار پړونې به لري کي او صادر به لري کې دوکاندار مخکې به ماری او مخ کاره کې بوتل بس کي دا حیا کم خواله دا به خدای راونیسي که بیا به څه کوي په داسې غم به دې مبتلا کي په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کي په داسې جنجال به دې مبتلا کي چې بیا به توبې وباسې او خدای به نه قبلوي هغه استاد یې لاړل لوط علیه السلام په خشته او شکر چې هلته لاړل بس قوم خبر شو وایي میلمانه راغلي دي او ډېر خشته دي او ډېر خوبصورته دي په منډه منډه راځغلېدل چې لوط علیه السلام د میلمانه د په ښکلي شکل دی غمجن هم شو چې زما میلمانه خو ډېر خشته ښکلي شکل دی او زما قوم کې خو دا جراثیم پراته دي دا وایرس دا بیماري دا به اوس جنجال باندې پېښ نه شي همدقسې هغه قوم یې راغی لوط علیه السلام ورته وایي د خدای خاطر وکړې ما مه شرموئ میلمانه مې وایي غلي کښېنه تا ته پته نشته چې موږ سره راغلي هؤلاء بناتي ان كنتم دا ستا د قوم لونه د پیغمبر لونه دا ډېرې لونه مې دي لکه زه تاسو ته بچې وایم دا ډېر بچې او ډېرې لونه مې دي په دې قوم کې جایز نکاح بدله وکړم چې څوک هم خوښي دا مه کوئ هغې ورته ویې په قلار کښېنه چې موږ سره راغلي وه به کوو ډېر خفه شو لوط علیه السلام پیغمبر لو کان لی بکم قوه او آوی الى رکن شیء ارمان که خپل طاقت مې وی کنه یا قوم مې وی دی قوم نو پر دې قوم ته تللی پر قوم ابراهیم علیه السلام یې تللی پر دې قوم ته تللی قوم مې وی نو په ما خپل قوم راوستو چې ای قوم راشه زما د میلمزو عزت کی خپل طاقت مې وی نو ما به اوس د میلمنو زما په کور کې دننه زما د میلمه به دونه خطرناک عزت کی ډېر غمجن شو ضاق بهم ذرعا سیئ بهم ډېر غمجن شو بس هغې ورته وی ای لوطه چې غمجن نه شي مونږ د الله استازي یو مونږ ته دوی پوټیم نشي رانږدې کېدی او جبریل علیه السلام خپل وزر له معمولي غوندې داسې کړس ورکړ هغه هلکان چې راغلي وو د ګنده سوچ په فکر او دا هلکان راغلي دي مونږ به دا ګناه ورسره کوو ټول خدای په سترګو ړانده کړل تپه تپه داسې و چې په سترګو خدای ړانده کړل او لوط علیه السلام ته ویې وځه شابه زر وځه قوم باندې دې مونږ راغلي یو عذاب راولو او سحر وختي پېشمني به په دوی عذاب راځي او پېشمني نږدې دی او تا به خدای بچ کوي او ستا قوم مګر یو خبره ده شاته به نه ګورئ که چا شاته وکتل هغه له به سزا میلاوي ښځه به دې بچ ته ځه بس لوط علیه السلام خپل قوم ته ټولو ته یې ځای چېږي فنجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين اذا ټول لاړه ښځه منافقه وه
خدای منافقه وا د لوط علیہ السلام سره و خدا قوم سره زناکار نه و بدعمل نه و د یو پیغمبر خدا بدعمل او زناکار نه تیر شي خدا اطلاعات به ورکول ولا د نوح علیہ السلام خدام دغه سیو ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اغیبم د نوح علیہ السلام متعلق قوم ته د ما خاون لیونی د پلان کې نو بس دوی تی څنګه اوتل نو الله سره چل وسره او غون کلی لګنا لاول یو خو مضبوطه چغه په والا جبريل علیہ السلام په خو مضبوطه چغه والا او د چغه نه پسې څه چلو کا جعل عاليها سافلها الاوړې او امطرنا عليهم حجاره من سجيل لكانوا باران درې عذابونه د بجلی تندر چغه الاوړې مقل او د پاسه په کانو بارانونو وکړ او خدای به شاشه تکتل یو کانی هغه لګیدله ام پکې مردار شو لوط علیہ السلام خدای بچ کړ ټول اهلیان خدای پاک بچ کړل قوم خدای تبارک د دنیا عذابم پراغي او الله وی چې مونږ په لعنت تابع کړي ر تر قیامت پوری د خدای په غضب اختدي او قیامت ته پسم جهنم دی د دنیا خواهش او ګناه خو حق لو به حیاي خدای سونه تبارک اوس ما علاقه د ډېر سی دی وای ډېر سی وته وای بحیره مردار وته وای د اردن خوا کې د علاقه اوسم وزندار شي پکې نه ډوبېږي خلک پکې دي سیل او سیاحت ته پکې لامبي سمندر دریاب دی او خلک د پاسه په پراتی اډوبول نه کوي دغه په د پاسه په پراتی او اوسم پکې آباده الوړې پراتی دي بالکل د امریکای او د ټولو ملکونو درجه یافته د عیسی علیه السلام نه تقریبا 200 کاله مخکې د وخت تیر شوی اوس هغه آثار شته د انګریزانو د ټولې تماشې دي زمارونو به حیايي چې ده کنه دی باندې خدای ډېر سخت خپه کی الکان ټول به حیا دي د اوس مشر د عالم قدر عزت پکې نشته د پلار نشته د مور نشته جنې به حیا ده د پلار د مور قدر پکې نشته بربند ګرځي یو بل څنګه ته چي دیم چې نن په چانه نه په پروژه ارګو پروژه شو او د ټول سره کو دا او نو زه څه خبره و پاندې څه ته درغلم په کار یو شپږ سو مې سمټه دغه کارو به ټریانو ها نو به حیاي ډېر خطرناک شی دی زمارونو تاسو ټول چې زما څومره بیان او تاسو ټول حیا به کوي ان شاء الله ها نو دا خو ما خو دا وګ تقریر کوم خدان خو ډېر سخته ګرمي ده نو بس پرې به اکتفا کو او یو دعا به بانانه مکو بهر کې بس ورځ دا ډېر زیاته ګرمي ده نو که تاسو خو خیندن به پرې اکتفا کو ها ګرمي ډېره ده خو باران نه کیږي او سخته ګرمي ده په سکولونو کې د ماشومانم به هوښ پراته دي اکثر په دې سکولونو کې او دا رنګ ډېر بوډاګان ډېر لوی تکلیف دی زمارونو د جمع او دعاو کې د اخلاص نه دعا کې د جمعې مبارک ورځ ده او دا د خدای قهر او غضب دی ګورې مونږ خدای رانه ویلیو لکه زمونږ دا کشر کول په ډېره بې حیایه کې کنځل څومره کنځل په دې نیټ څوک یو ته کنځل کوي څوک بل ته کنځل کوي څوک د یو ښځې پسې څوک د بلې ښځې څوک د یو لور پسې څوک د بل لور پسې یو هوها په دې نیټ باندې جوړه ده دا ټوله بې حیایي ده د خدای یره او د خدای قهر په دې خلکو کې نشته بعضې خلک وایي د دین خدمت کومه او د دین خدمت په کنځلو کې چې ته د پردی لور کنځې او پردی خور کنځې او پردی مور کنځې دا د دین خدمت ته دا خو ډېر لوی جرم دی ګناه ده دا خو ته ظالم یې چې کنځل کې د خدای کنځل خو ګناه کبیره ده او بیا په فیسبوک کنځل خورول خو دې په زرګونو ګناه یو ځای کړي نو دا ډېر جرم دی لکه زمونږ د جومات د چت ته چې خدای په خیر سر ته ورسولی کې او دا جومات الله مدرسه هم د جومات هم دی الله پاکې د دې ټولې علاقې دپاره د ماشومانو د حفظ او د ناظرۍ مرکز جوړ کړي او د جمعې او د نورو منځونو مرکز الله جوړ کړي او کومې خور چې مونږ ته راځی راکړې د هغې له هغې خویندو ټولو له الله د خیر او د برکت ژوند ورکړي او مشران یې خدای وبخي او مونږ له خدای پاک د حیا او د پردې ژوند راکړي او بعد مردگان وفات شوي د مونږ د زید الله مولانا صاحب خو هغې له خدای ښه مرګ ورکړو او دعا وکړئ چې خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي رشته دارانو له خدای پاک صبر ورکړي او د نورو غمونو نه الله په امن او امان کې وساتي نور چې څومره مردگان وفات شوي دی الله دې ټول وبخي زمونږ دلته رجاوي مرګي لطیف حسین صاحب او مختیار دي د هغوی کې یو ماشوم واده دی
دعا وتو کې چې الله په خوشاله کی او الله وعده په خیر او عافیت سره تورسي ډېر دوستان دې مونږ ته دعاګانو درخواست کې جمعې مانځه کې دعاو کې دعا وتو کې چې خدای پاک کې دعاګانې قبول کړي که کوم بیماران دي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي که کوم قرضدار دي الله دې قرضونه خلاص کړي د چا کاروبار کمزور دي الله دې په کاروبارونو کې برکات واچي او الله دې زموږ تاسو ناراضي شي دا دعا د جمع کې یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي خدای د غضب د باران نه مو ساتي یا الله د خپل مخلوق د سیراب کا الله د خپل بندگان د سیراب کا الله د خپل اونه او بوټي د سیراب کا دا دلته په ملکان کې او په دې دیر کې دغلته په ځنګل اور لګېدل او چا سره د مړ کېدو ایس علاج نشتا دوکې چې خدای پاک هغه اور مړ کی دې کې ډېر حیوانات وسودي او ډېر بوټي بځای شي او ډېر پټي به تبا شي الله دې هغه اور مړ کی او په بلوچستان کې په دې سند کې بعض علاقو کې داسې قحط دې زمارونو دا سالوي دغه لته ټکې عمرې دومره قحط دې وبنيشته بارانونه بندي یا الله داست ته رحیم ذاته او خدای مونږ ګناهګار یو الله دا زمونږ ګناه ده پروردګار او زمونږ د کشرانو ګناه ده نو خدای مونږ په خپل ګناه منې سي او الله په مونږ رحم بارانو کې یا الله اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا خدای پاک په مونږ باندې رحم بارانو کې اللهم اغثنا خدای په مونږ باندې باران را ورولې کې او په خپل بندگانو باران را ورولې کې د رحم او پروردګار ته خو هغه ذات چې هغه کارونه کوي چې د انسان په ذهن کې تر دیریږي ناشنا کارونه الله کې شین اسمان به اسبم نه تبوریت راولي او باران به وکړي او اوریاز بوی را بشي موسمیات والاوی باران بکیږي او دقه تیر شي باران اون شي نو ارس استعلاس کی پروردگار خدای په خپل مخلوق په خپل بندگانو رحم وکي او رحم باران وکي یا الله ته زموږ ناراضي شي الله بیمارانو لم شفا ورکي الله دوار جهانو د فتنو آفتونو مصیبتونو نن پامن کې وساتي خدای زموږ د کشر کل نبی حیاي ختمه کې خدای په مونږ کې حیا پیدا کې او زمون په بچو کې حیا پیدا کې زمون په لونو کې حیا پیدا کې او په ټول مسلمانانو کې حیا پیدا کې او حیا د ایمان لوی شعبه د خدایا زمون ایمان ور باندې کامل کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين